السلام علیکم ورحمت الله. استاد محترم عطاالله یم او د ډیر وخت نه راپدې خوا ماته دغه یو تکلیف پیدا دی چې په کور کې نه له خپلو ماشومانو سره ښه سلوک کوم، نه له مور سره. پلار مې رانه خفه دی، خپل ماشومان مې رانه خفه دي، بې ځایه غوسه راځي. روژانه په واقعي معنا ډیره سخته پوښتنه ده. د هغه چا لپاره سخته ده چې هغوی قرآن ونه لري، حدیث ونه لري او یو رهنما ونه لري. الحمدلله ما او تا خو مسلمانان یو او الحمدلله زموږ ستاسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په حدیثونو کې او په قرآن عظیم شان کې زموږ دپاره ډېرې ښې لارښوونې شوي دي. لومړی خو چې کله تا ته غوسه درځي او دغه غوسه چې دا د شیطان له لوري نه او شیطان له اور نه پیدا دی، اور په اوبو مړ کېږي. هر کله چې غوسه درغه دفتن پاڅه او دس وکړه او 2 رکعته لمونځ الله رب العزت ته وکړه، انشاءالله غوسه به دې له منځه ځي. خو دغه ستونزه چې تا کې شته چې ستا نه مور هم خفه ده، ستا نه پلار هم خفه دی، ستا نه خپل بچیان او خپل مېرمن هم خفه ده. زما د مطالعې پر اساس روجانه ته د دیني مسایلو نه او بالخصوص د الله تعالی عبادت نه ډېر لرې پاتې. دا زه په اطمینان درته وایم که چیرته ته خپل 5 وخته لمونځ په ټایم سره وکړي او د الله تعالی عبادت وکړي، د قرآن عظیم شان تلاوت شروع کړي، که چیرته د تلاوت یعنی قرآن عظیم شان دې ویلی وي که په نظیره وي یا په حفظ سره او د هغه تلاوت بیرته شروع کړي، او که چیرته دې نه ویلی ملا صاحب سره کښېنه چې هغوی تا ته قرآن کریم شروع کړي، ته دې بیا د ژوند خوند وګوره. ځکه د ژوند ټول اړخونه، د ژوند ټول خوندونه په دین کې شته. سیکولرستان او ځینې نور خلک هغوی اوس کوشش کوي چې د قرآن عظیم الشان نه د کورني نظام د جوړولو لپاره ځینې اصول رامنځته کړي او هغه اصول دوی په خپلو منځو کې پلي کړي. ځکه خو مونږ او تاسې چې په دې دنیا کې الله رب العزت پیدا کړي یوازې د خپل عبادت لپاره پیدا کړي، څومره سرګردانۍ چې تا ته شته، څومره سرګردانیانو سره چې ته مخ یې، لامل یې همدا دی وروره چې ته د الله تعالی له عباداتو، د الله تعالی له امور نه لږ لرې پاتې. راځه په ټایم سره خپل لمونځ شروع کړه او د الله تعالی عباداتو ته وخت ورکړه. په ژوند کې به دې په مکمله معنا تغییر راځي او ژوند به دې یو بل پړاو ته ځي چې هغه پړاو به ډېر یو خوشبخته پړاو وي. سر له نن نه ته همدا کار وکړه او الله تعالی به ضرور تا کې تغییر راولي او چې تغییر در کې راغی ځان ته هم دعا وکړه، موږ ته هم دعا وکړه او ټول امت مسلمه چې د نبي علیه صلات وسلم امتیان دي، ټول مسلمانان دي، که هغه په شرق کې دي که په غرب کې دي، او هغوی ته هم دعاګانې وکړئ چې الله رب العزت را باندې ابدي ژوند د ورځ د محشر په موږ باندې اسانه کړي.